دا د یو غریب دفتر کارکوونکي کیسه ده. د هغه مهنت او صداقت د هغه د مبارزې یوازینۍ وسیله ده. زبیګنا یم، دروغو او تهمتونو مو له منځه یوړ. زه یو غریب هلک یم مګر زه رښتینی یم. په یو ښار کې یو لوی دفتر و. دا دفتر د ښار د سوداګرۍ لپاره ډیر مهم و. مور زه هر سهار وختي پاڅېږم او ټول کار کوم، تاسو اندېښنه مه کوئ. مورې دعا راته وکړه، زه دفتر ته ځم چې د کور لپاره حلال رزق پیدا کړم. الله دې کامیاب کړه زویه، تل رښتیا وایه او د چا حق مه خوره. حامده ته ډیر صادق خلک یې، زه ستا په شان کارکوونکي خوښوم. مننه رحمان صاحب. خو په همدې د حامد نه بد راتلل، جکې مشر د حامد جنیا کریم و. کریم به په زره کې حسد درلود. زه به داسې چې وکړم چې حامد د دفتر نه وځي. ټول کارکوونکي راغوښتل، 50,000 روپۍ له صندوق نه ورکې شوې. د صندوق نه پیسې ورکې دي، د چا اخیستې دي؟ زه فکر کوم حامد به اخیسته وي، چې هغه غریب دی او د پیسو ضرورت لري. صاحب زه قسم خورم ما هیچ کې غو نه ده کړې. صاحب پرون مو حامد د صندوق سره لیدلی و. صاحب پرون مو حامد د صندوق سره لیدلی و. تر څو چې حقیقت معلوم نشي، حامد به څه ورجې کور ته لاړ شي. زویه ته ولې دومره خفه یې؟ موره زه درېده، دې شحنو وزه ودوای. زه پارک کې لاړم، بیا اواز هر چې سم دي، زه دلته یم. زویه که ته یې رښتیا وایي نو مه ویرېږه، الله تل د رښتینو مرسته کوي. کریم دا چی کوی؟ کی دفتر ته سمدستي راشه. صاحب زه راځم. ژا نور انتظار نشته. هو صاحب زه راځم. کریم دا چه کار دی کړی دی؟ ته نه یوازې غلا کړې بلکې په یاد د دروغ تهمت هم ولوه. صاحب مولا یې تیارته نه کړې ده، ما بخښنه وکړې. په دې دفتر کې د دروغو او خیانت جای نشته. هغه سمدستي کریم له دندې وشړلو. صاحب یغایتو تیرو توبه. بس لازم دلته نه. حامد بیا راشه. صاحب راغلم. کله چې حامد راغی رحمان صاحب ورته ویل لننه به ست معاش هم زیات وي، جکې ته صادق او امانتدار هلک یې. الله تعالی شکر. مورې زه ډیر خوشحاله شوم. زه یې چې ښه خبر مورې مېلمه راشه، خوشحاله شم. زویه ما درته ویلي و چې الله د رښتینو مرسته کوي. دروغ او تهمت انسان بدناموي، خو رښتیا او صداقت انسان ته عزت او کامیابی ورکوي. د نورو ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کا او لایک یې مه بنا.